جعلي پیران په کومه طریقه باندې په مزارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی دم کوي او ځانونه د دم په نوم باندې کېنولي دي، دوی په کومه طریقه باندې د خلکو عزتونو سره لوبې کوي. په ثبوت سره به تاسو سره نن یو ویډیو شریکوم چې تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو به یقین پیدا شي چې کوم خلک دی پیرانو ته ورځي، کومې ښځې ورځي او د دوی نه د دم په نوم باندې علاج کوي یا د تعویض په نوم باندې. نو دا ټوله 2 نمبري ده، په دې کې هیڅ حقیقت نشته. تاسو سره به په ثبوت سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې یو پیغله یو ښځه دغه پیر ته ورغلې ده او د ورسره څه کارونه کړي دي چې په پټه کیمره باندې ترې ریکارډینګ هم شوی دی او بیا دغه ریکارډینګ لیک شوی هم دی چې دغه ریکارډینګ به تاسو سره شریکوم. خبره داسې وه چې دغه ښځه چې ده د دې په کور کې څه مسایل او څه لانجې وي، نو د دې په خاطر باندې دا دې ته چا د پیر ښودلی دی، دغه پیر ته ورغلې ده. چې کله دا د پیر ته ورغلې ده نو پیر بیا دې ته خبرې کړي دي او ټولې هغه خبرې ورته کړي دي چې ستا اورندار او یا ستا په کور کې نور خلک چې کومو هغه ورته یاد کړي چې دا په تا داسې کول غواړي او داسې کول غواړي. لکه څنګه چې دا عام پیران کوي، یعنی په کور کې انسان ته دښمني پیدا کوي، همدغسې ده هم وکړل. خبره تر دې ځایه راورسېدله چې دغه ښځه یې دومره په خپل اعتماد کې اخیستې وه چې دغه ښځې نه بیا د پیر چې دی د ډیمانډ کړی دی، ځکه چې ده به ورسره هر وخت په موبایل باندې هم خبرې کولې. نو بیا ترې نه د ډیمانډ کړی دی او د ورسره ناروا کار کړی دی او بیا دغه ویډیو هم د پیر د خپل ځان نه کړې وه. نو بیا دغه ویډیو چې ده دا په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. دا لومړی واقعه نه ده، داسې واقعیت ډېر زیات شوي دي. خو موږ بیا د خلکو ته دا نصیحت کوو چې خپل ځانونه، خپل کور، میرمنې، خپلې ښځې له داسې پیرانو نه وساتئ. اکثر خلک داسې هم کوي چې ماشومان بیماران وي یا ژاړي نو ښځې په مخه کې یو پیر لا یا یو دمګري لی بوځي، نو هلته هم معامله ورانېدلی شي. نو د دې څیز نه ځان ساتل پکار دي، که نه نو دا جراثیم ډېر تیز په خورېدو دی او د دې مخنیوی پکار دی.